د طالبانو پر چلند او خپله له خلکو سره د ده پر چلند پر دواړو له ښاغلي مجاهد سره خبرې کوو چې له نیکه مرغه همدا اوس له ترکیې نه سټوډیو ته وصل شوی کور ودان مجاهد صاحب چې BBC سره خبرې کوي. لومړی خو راځئ په پیل کې راته ووایئ هغه څه وشول چې طالبان لومړی ستاسې کور ته درغلل او تاسې مټې تر شا در وتړلې. لږ دا قصه راته وکړئ په لنډو کې، بیا به نورو خبرو ته ورشو. ما سره تلیفوني تماس ونیول چې ته مجاهد سپینګیری د دې منطقې مشر یې او موږ د تا نه ښه خاطره لرو، چای تیار کړه، موږ راځو چای ته. او د ما یو دوست هم دوی سره یو ځای و، هغه په تلیفون کې دوی را سره غږېده. ما ورته وویل د خپل قوا بېرته راوغواړئ، زر چېرته چې تاسو وایئ زه راځم یا تاسو راشئ. کله چې دا اجازه ورکړل او دروازه خلاصه شو، بس یو دم دوی هجوم راوستل. موږ هم ووهل، دا زموږ محافظین چې کوم وو، د ما کارګرانو، د ما اشپزوانو، دا ټول یې ووهل. هلته دننه هغه اولي کې د ما جماعت دی ملا امام مې و، هغه یې وهل، پزه یې پرې مات کړل او په ما باندې هم شروع وکړل. کم از کم 10 کسان په ما باندې شروع کړی و، په نوک میل او په قنداق او په مرمي راکټ باندې په ما باندې ګزارونه کول. بیا وایي دا لاسونه یې وتړئ، بس د ما لاسونه یې وتړل. شاته رنجر کې یو 20 دقیقې رنجر شاته ناست وم، هلته هم ګزارونه را باندې کول. بیا بالاخره دوی سره یو مولوي صاحب د یو خانه پیدا شو، قنداره و، اخوندزاده تخلص کې، هغه ډېر ښه سړی و. بس وایي دا مشر ده او د قوم مشر ده، د ما لاسونه اخلاص کړل. هلته چې ورغلم